په دنیا کې کلم خلق صابرین دی او صبر کوي الله د هغې مرستیال دی او د هغې مدد کوي. صبر درې معنی لري. مونږ پښتو کې متصبر وایو، عربی کې متصبر وایو، پارسی کې متصبر وایو، اردو کې متصبر وایو. اصل کې صبر درې قسمه دی. لومبي ته زموږ علماء کرام صبر علی الطاعات وایي. دلته صبر د استقامت په معنا راځي چې یو سړی په نیکو باندې په خپل زړه کې استقامت پیدا کړي، نیکی کوي، نیکو ته ځان ټینګ کړي. صبر یو ځای کې حبس بندېدل، ځان ټینګول، نیکو ته ځان ټینګ کړي. دا نه وایي چې اوهو دا ګرمي ده او په دې ګرمه کې به روژه سینګ نیسم. دا نه وایي چې دا خو سهار وختي دی او زه به سهار وختي تهجد له سینګ پاسم. دا نه وایي چې دا خو زما باندې 1,00,000 2 لکه روپۍ زکات راځي دا به سینګ ورکوم. نه، چې څومره عبادات دي، کاغه فرضي عبادات دي، کاغه نفلي عبادات دي، هغې باندې دې په خپل زړه کې استقامت او ټینګوالی پیدا کړي. دې ته یو قسم صبر دا شو. د صبر دویم قسم د ګناه نه ځان بندول دي. یو سړي ته د ګناه ماحول میسر شي، دته ګناه باقاعده بالکل داسې ګناه باندې د قدرت راشي که دی دا ګناه کوي دی کولی شي. د هغې ګناه نه یو سړی ځان بند کړي، دې ته هم صبر وایي. دا خپل نفس د صبر خپله معنا بندول، بندېدل. نیکو سره د ځان بند که او نیکو ته د ځان وتړو، استقامت ته پیدا که دی یو قسم شو. د ګناه نه د خپل نفس بند که او خپل اندامونه د بند د دویم قسم شو. دریم قسم هغه صبر دی چې زمونږ پښتانه ورته صبر وایي. مونږ د دریم قسم ته صبر وایو. هغه څه شی دی؟ هغه په یو تکلیف او په یو مصیبت کې استقامت پیدا کول. مصیبت راشي او څه تکلیفونه راشي سړي ته، په نفس کې راشي، په بچو کې راشي، په مال کې راشي، او دې د خپله غصه بنده کړي، دې د خپل خفګان او د خپل نفس قابو کړي او بند کړي. دا دریم قسم دی. نو قرآن شریف کې چې رب العالمین ذکر کوي او په حدیثو کې د دریو واړو قسمونو ذکر راغلی دی د صبر متعلق. خو عام چې مونږ په عرف کې کم صبر استعمالو، نو په دې قرآن او په حدیثو کې عموما د داسې قسمه صبر ذکر راځي. قرآن شریف کې الله یو موقع کې فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چې کم خلق د مصیبت په وخت کې صبر وکي، دا دریم قسم صبر دلته ذکر شوی دی. مصیبت په وخت کې صبر وکي نو الله وی دل خوشا زیر ورکا، دې سړی ته زیر ورکا چې دی وی انا لله. د مصیبت وخت کې مونږ خدا خدای و انا الیه راجعون، او مونږ به خدای ته واپس کیږو. ما کې خو زما په دې خپل وجود کې خو زما څه اختیار نشته. دا خپل مال خو زه صرف څوکیدار یم، دا خو د خدای دی. د دې بچو خو صرف څوکیدار یم، دا خو خدای را کړی دی او خدای به اخلي. الله وی دې خلکو له زیری ورکم، د جنت زیری ولا ورکه. رستو راځي اولئک علیهم صلوات، رستو راځي خدای به په دې خلکو مخصوص قسم رحمتونه نازلوي او الله تعالی به مخصوص قسم برکات دی ورکوي. الله به جنت ورکوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غالبا په سفر تلو، خو چې دته یو ماشوم بچی د بیمارو دی چې په سفر لاړو، دراتلو کم ټیم دی د را رسېدو نو بچی مړ شو. او د شپې دی را ورسېده، شپې ته ماشوم مړ شو. نو چې دا چا یو ماشوم بچی وي راکوټی وغه مړ شي، الله یې د دې درد نه مسلمان ساتي. دا ډېر سخت درد دی. د بچو درد د مور او پلار دپاره دا ډېر سخت دی. بچي خو پلار ته د انسان په نظر هم نه ګوري. نن سبا خو بچي دا نه و چې دا مې پلار دی او دا مې مور، خو چې ته خپله پلار شي او مور شي او بچي دې پیدا شي، ته خپله پلار شي او مور ته ښځې ته دې مه ګوره او بچي دې پیدا شي، نو په دې زړه بیا لاس ولګوه چې ستا دې بچو سره څونه اړخ ورېږي. دغه رنګې تم د چا بچې تا سره هم د چا اړخ ورېږي. بچې مړ شو. خل صحابیه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها.
خو د پیغمبر په تعلیماتو باندې د پیغمبر تعلیمات صحابه سره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتو. صحابه خو صحابه دي، خو چې د پیغمبر علیه السلام نه خبر اوري فورا عمل، که د پیغمبر علیه السلام یو کار ویني فورا عمل، هغې کې خو دویمه خبره نشته. نو دا خو د نبی علیه السلام تعلیمات و د پیغمبر علیه السلام شاگردان و صحابه، هغې کې خو هغه شی موجود و چې صبر هم یو شی دی. چې څنګه ماشوم وفات شو په انا لله انا الیه راجعون، موږ د خدای زه د خدای، زما بچی د خدای، مونږ به ټول خدای ته، زما دا بچی به هم خدای لذي، زه به هم خدای لذم. اوس دومره قابو یې ومونته، حالانکې په ښځو کې دا جزع فزع دا شور او شغرپ او چغې دا ډېرې زیاتې دي. سړی صبر کولی شي، ښځه نه شي کولی. دومره صبر یې وکړ چې په ګاونډ کې هم څوک خبر نه کړل. که یو چغې واله او ماشوم مې مړ شو، نو که نور څو نو ګاونډیانو خامخا خبرېدل. او بعضې وخت کې سړی پلار خبر کی، مور خبر کی، خور خبر کی، رشتہ داران خبر کی، هغې چې راشي لکه وي زړه غم مې سره لږ سپک شو. دومره دی په خپل نفس قابو ومنته چې دی په خپله رشته کې هم څوک خبر نه کړل، چاته یې نه وی. ولې؟ خاوند به مې د سفر نه راځي. ګوره اوس خاوند به مې د سفر نه راځي، نو چې دا اوس زه دلته جاړم او چغې وامه او خلک راشي او دا ماشوم وویني چې مړ دی، نو په خاوند به مې د سفر ستړې ګډه وډه شي. دې ته ایمان وایي. صحابو کې چې کوم ایمانو، قسم دې صحابو کې چې کوم ایمانو، ځکه خو الله فرمایي قرآن شریف کې یا چې آمنو کما آمن الناس، ای خلکه د صحابو په شان ایمان راوړئ. د صحابو ایمان دا زمونږ د پاره معیار دی، معیار. که چې دې ایمان کلک نه وي او مضبوط نه وي، نو بیا به زمونږ د ایمان معیار نه ګرځېدلی. مونږ ته چې خدای وی آمنو کما آمن الناس، صحابه ته وګورئ چې د دوی کوم ایمانو، دقسې ایمان اختیار کړي. ته یو نمونه ښودلې ده د سکول په دې کالج کې چې کله دا ساینس دا مضمون د خپلو سټوډنټانو ته دا پروفیسر ښیي که نه، نو الاول ورته هغه چپټر، هغه پیراګراف ورته، هغه سبق ورته کتاب کې وښیي. نو بیا بوزي هغه چې کوم د ساینس حال دی هغې ته بوزي، نو چې هغه کوم شی ورته په کتاب کې ښودلي او ورته عملي وښیي چې اکسیجن به څنګه جوړېږي، مثلا داسې به جوړېږي. کاربن ډای اکساید ګیس دی، دا به څنګه جوړېږي، دا به داسې جوړېږي. دا اکسیجن به په دې کاربن ډای اکساید څنګه بدلېږي، هغه ټول طریقې، هغه شی ورته تیوري، هغه پریکټیکل او ورته په هغه آلات و اسبابو وښیي. دغه رنګې دین هم دی. قرآن زمونږ دپاره هغه مضمون دی، الله مونږ ته رالیږلی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه د قرآن د هغه مضمون هغه نمونې دي. پریکټیکل چې څه ته ویلي کېږي. څنګه به له ځان نه یو عظیم مسلمان جوړوم؟ صحابي ته وګوره. ښځه به وایي زه به له ځان نه څنګه یو عظیمه مسلمانه جوړوم؟ د صحابو بیبیانو ته وګوره. آمنو کما آمن الناس، ته یو مثال. هغه ښځه وه غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها، هېچا ته یې غږ ونه کړه. ولې؟ د خاوند قدر پکار دی، د خاوند احترام پکار دی. خاوند به مې ستړی ستومانه راشي او چې د ما چغې واوري ډوډۍ ګډه وډه شوه، چې خبر شو چې بچی مې مړ دی، نو ډوډۍ کوم ځای تېرېږي، بیا اوبه کوم ځای تېرېږي، او خوب به څنګه ورشي، او ستړی ستومانه به. نه نه نه، د خاوند په ښځه دا حق دی چې خاوند له تکلیف مه ورکوه. نن سبا لږ تکلیفي، نو ښځه زر خاوند ته وایي ویړه مې د دې سره مې غم لږ نیم شو، غم مې سپک شو، غم دې ټول زما پړ پروتي، خو چې خاوند ته صدمه ونه رسېږي او خاوند ستړی نه شي، خاوند په اطمینان ډوډۍ وخوري او خاوند په اطمینان دمه شي، هغې نه وروسته به ګورو بچی خو هسې مړ دی. دا هوښیار هر چا کې نه، دا سوچ پر چا کې نه. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خاوند په ښځه حق دی بالکل باقاعده. نن ښځه د خاوند حق مني او نن د خاوند ښځه حق مني، دواړه د یو بل نه لرې پرې. خو که د خاوند ښځې ته حاجتي، نو ځان نینے نینے کی چې حاجت یې ختم شي، قصه خلاصه شوه. که د ښځې خاوند ته حاجتي، نو ځان ته نینے نینے کی، فریاد مریاد وکړي او سترګې بوسې رابوسې کړي، نو خاوند پرې رحم راشي، نو خبره ومني، او چې د هغې هغه خپل هغه حاجت پوره شي، بس بیا خیر و خلاص. نه، حق د خاوند په ښځه دی او د ښځې په خاوند دی چې دا دواړه د خپلو حقوقو خیال وساتي، نو ژوند به مزېدار او ښایسته وي، بچي به ماغزه چل بیا زده کوي. نو دی ام سلیم هغه چغې خو څه کوي فریاد چې سترګې هم سرې نه شوې. بعضې وخت کې بنده له ژړا راشي او سترګې خو اوچې کي، سترګې هم سرې نه دي، دی کې خاوند راورسېد. چې خاوند یې څنګه راورسېد د سفر نه، نو ښځې نه لومبې تپوس کوي کیف الصبیو، ماشوم څنګه دی، ماشوم څنګه دی؟ نو ښځه ورته څنګه وایي؟ خو دروغ هم نه وایي که نه، صحابیات دي.
د حضور پاک نه خو د خبرو چل زده کړی دی که نه هغه ورته څه وایي وی یو پوټې سایه قلاره شوې ده هدأ نفسه یا نفسه دواړه ویلی شي هدأ نفسه سایه یو پوټې لږه غوندې قلاره شوې ده هو اسکنو یو پوټې دمه دی اوس خاوند خو یې دا خیال وکړو چې بیماري جوړه شوې ده اوس یې قلاره ده بیماري جوړه شوې ده منځ کې د هغې څه مطلب و چې سا قلاره ده مړه دی د هغې دې ته توریه وایي د هغې څه مقصد و چې د دنیا د کړاو نه دمه د خیرت ته تللی دی او ظاهر کې هغې یو مطلب واغې چې دروغجن هم نشي او خاوند بل مطلب واغې د خاوند مقصد دا چې بچی جوړ شوی دی او اوده دی زر یې ورته ډوډۍ کېښوده اوس که د دې معمولي م جړلې وې نو د سترګو د اوښکو نه به خاوند ته پته لګېده او که نه لګېده دا کتابونو نه دي لیکلې زه درته وایم که چېرته د دې لږ هم جړلې سترګې به سرې وې نو خاوند خامخا تپوس کړي ښځې ولې جاړې سترګې دې ولې سرې دي دا اوښکو باندې چل شوی دی او د مخ نه هم پته لګي چې بنده غمجني ستا مخ دې ولې بلبل شان تېرې دا تندې دې ولې بلبل شان تېرې یعنې په داسې انداز دا بیبي د خپل خاوند سره میلاو شوه چې خاوند یې محسوسه نه کړه چې ګنې دا ښځه خفه ده یا جړلې دي یا پریشان دې ته د خاوند حق وایي دې زمانه کې خو چې خاوند د باره راشي پوټې غوندې ماشوم ته په لاره چا غوسه کړي خیر دې په ګاونډ کې خلک غوسې نه کوي څه بس دې غریب ستړی ستومانه راغی ګوړې کړی دی او چاري راښکلې ده او ستړی ستومانه خولې ته بیږي او ګرځه بار په وړو دله خلک لوبې کوي چا پلانکي ګاونډي وختي اوم کنځه سپېړی مې ویسته مونږ یې ټولو کنځلو بس دا غریب خو په ستړی ستومانه دی په منډه ټوپک د ګوتې کې ورغر وي چې بیا په ځان پوهېږي پنځه شپږې غزولي رستو بیا سوچ کوي پښتون کار مخکې کوي سوچ رستو کوي او سوچ به مخکې کوي کار به رستو کوي مونږ کار مخکې وکړو بیا وروسته سوچونه کوو او دا مې څه غلطي وکړه او دا څه ګناه مې وکړه ملا ته وایي د دې ګناه به څه چل کوم او دا جرګه به کې راله او دې سره به څه چل کوم او وخت سره یې سوچ نه کوم او وخت سره فکر دې نه کوم شریعت باندې عمل دې نه کوم مسلمان نه صبر وکړه صبر نشته نه ښځه کې صبر شته نه په سړي کې صبر شته سړي کې هم دا صبر نشته چې بیخ دې وځه مردارې خو ستړی ستومانه رالم نو فورا دې راله پړه دل کو چې ښه مضبوط هغه چاري اوچته کړي او دې ملا لیوله راوبرئ سر له نه ګورئ بیا به څه کې دویمه ښځه به هم څوک نه درکوي د املا له راوبره ووله چې بیخ دې وځه خو ستړی ستومانه رالم چې دا تا ته بیا الو څه چلو شو زما ګاونډي دی ښه وکړل سبا د هغه بچی دی زه به ورته غوسه وکړم سبا د هغه بچی زه به ورله سپېړه ورکړم څه چل کېږي هېڅ پروا نشته عقل یې ورته وښو که دا یو سړي ښځې ته ووایي بیا به ښځه چېرته خاوند ته شیطاني به نه کوي د حقوقو خیال بالکل نشته د ګاونډ خیال بالکل نشته د مشر خیال بالکل نشته د سپینې ګیرې قدر بالکل نشته د پټکي قدر بالکل نشته د ملا قدر بالکل نشته د جومات قدر بالکل نشته د مسلمان او د مسلمانۍ قدر هم د خلکو د زړه نه ووته بس یو څیز زموږ خلکو مد نظر دی چې پیسه پیدا کول دي بس پیسه کمه ده او تنخوا کمه ده الطال به م کوم لاس باندې به توره پټۍ م تړم او سر به م په توره پټۍ تړم ولې الطال به کوم جی مظاهره به کوم او روډ به م بندوم او چغې به م وایم تنخوا کمه ده حکومت تنخوا نه راکوي او سکیل کم دی حکومت سکیل نه زیات ټیک ده هغه ستا خپل قانوني حق دی چې څه کوې کوه خو دین دپاره مونږ چاته هم ګورې توره پټۍ په بټونو تړله یو بچی یو ځل د پلار نافرمان دی یو پلار چرته بچی سره د اسلام مطابق خبرې نه کوي مونږ چاته مظاهره ونه کړه خفه مو نه شو یو نن ډوډۍ نه خورم یاره دې بچو مې مونځ نه دی کړی هلکه رښتیا ووایه کړی به یې داسې چېرته سوال نه پیدا کېږي نن نه خورم ستا د لاس ډوډۍ ښځې ته وایي تا مونځ نه دی کړی ښځه خاوند ته چته هم دا ونه وی چې بس مه راوړه نن ستا ډوډۍ نه پخوم او دت پخه به یې کړم ته به یې وخورې خو زه به یې نه خورم تا مونځ نه دی کړی نه مظاهره شته او نه خفګان شته ولې دین دویم نمبر کې دی دویم کې شو بیا بلاخي دریم او څلورم او پنځم نمبر کې دی بس پیسه وګټم او په هره طریقه چې مې وګټله خو چې بس د پردې جیب ووهم او خپل جیب ډک کړم او ځان له کارخانه جوړه کړم او ځان له جایداد واخلم او ځان له ځمکې واخلم او ځان له موټر والم دا سوچ نشته چې پړق به کې او د هر څه به نه پاتې ګورې دا ځان سره آخرت ته نه شي وړی قبر ته به په دقه یو کفن کې ځې د دې مردان یو نوابو باباجي زمونږ به خبره کوله پته نشته خو هغه د خولې نه مې اورېدلي وي دا مشر نوابو چې کله مړ شو نو هغه خپلو وارثانو نوکرانو ته وی چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې ما به کټ کې اچوئ او زما لاسونه به د کفن نه بار کوئ او زما چې څومره ما مقبرې ته وړی نو چې څومره زما بازار دی په دې به راله چکر را کوئ او یو اواز درته ښیم دا به راپسې کوئ دا ټول مردان دا بازار د هغې نوابو په هغه وخت کې
نو چې څنګه ساتي وته ویلم به کفن کې واچو نو د هغه د وصیت مطابق په کټ کې واچو او بازار کې اوچت کو لاسونه ولا بار کړل د کفن نه او چغه سوا وی دا چغه به وه یو سړي به आवाज کو اے خدای مو بخا دا د مردان غلبې نواب چې دا څومره مردان د ددې ګوري لاسونو ته ګوره ارثه پاتې شو خالی لاس روان دي اسم یو نه دکان ځان سره قبر توړې شي نه پیسې ځان سره قبر توړې شي نه کارخانه قبر توړې شي نه 15 روپے وړې شي 15 روپے څه ته وایي خالی لاس راغلی او خالی لاس پر دنیا نه دی بس موږ نن دنیا ته منډه ده دنیا ته مخ دی قسم دی قرآن او پیغمبر حدیث نه خبر نه دی او که څوک هم درته د قرآن او د حضور پاک د حدیثو بیان کوي ادي دشمن دی ما ولې د ګناه نه منې کوي ما ته ولې نیکي ښیي دوست دقه دی چې دا دین درته ښیي او نیکي درته وښیي او توجه د شریعت ته برابر کړي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته او صحابیاتو ته ښودلي دي او دغه تعلیمات صحابو سړو او صحابیاتو د دواړو جهانو د مبارک سردار حضور اقدس مبارک نه اورېدلي دي او په هغې فوراً عمل کړی دی دی راغی غریب بچې څنګه دی قلار دی ښه ډوډۍ وخوړم سترګو کې نه اوښکې شته او نه سترګو کې سرخي شته او نه څه په مخ باندې غم شته او نه پلار مور خبر کړي دي که پلار او مور رشته داران یې خبر کړي وي نو خاوند ته پته و چې سړی ای ښځې دا خور دې څنګه راغلی ده دا خورۍ دې څنګه راغلی دی دا ترور دې څنګه راغلی ده دا رشته دار دې څنګه راغلی دی دا ګاونډیان څنګه دلته کټونو کې بار ناست دي نه دي خبر کړی څوک چې کله ډوډۍ پې وخوړه ښه مزېدار او برابر شو او ټیک شو نو د انسان چې د سفر نه راشي نو د ښځې د خاوند چې خپل کم حاجات وي ضروریات وي هغه ضروریات هم پوره شو بچې چې مړي د چا خواهشاتو ته طبیعت لګي نه خو خاوند پرېږده چې خاوند خوشحاله شي هغه خپله تقاضا او خواهشات پوره شو هغې نه پس چل کوي هغې نه پسې ورته بستره او کټ برابر کړل ستړې ځه اوده شه خاوند اوده شو خوب یې پې وکړه چې څنګه سار د خوب نه را پاسېد الله نو دا بیبي ورته څه وایي چې سړي یو تپوس ته نه کومه وی دلته یو ښځه ده چا ول امانت ورکړی نو چې بیا ته غوښته نو چغې جوړې کړې او شور یې جوړ کړه چې د امانت مانه ولې غواړي ده هوښیاره ده او که قمقله ده د ښځو کې دا ماده لږه زیاته وي خاوند ورته څه وایي وایي دا ډېره قمقله ښځه ده ولې خاوند ده ولې قمقله ده نو قمقله په دې چې چا ول امانت ورکړه او د نه یې غواړي نو ورکوه که نه پردی امانت د چا درکړه او د نه یې غواړي نو ولې نه ورکې او چغې او شور ورپسې ولې کې دا خو ډېره قمقله ښځه ده چې دا کار کوي امانت چا درکړه غواړي نو په خوشحالۍ وله ورکه وی دا هوښیاره چې امانت څوک غواړي او په خوشحالۍ ورکړي او که نه دغه ښځه هوښیاره ده وی ښه هغه کم بچې چې الله موږ له امانت را کړی او ارانه خدای بېګا غشتی دی په کومه طریقه دی به نه چې بچې مړ شوی دی تا ته مې غږ نه کو او ساپېړی او غرض او غرض او سینهوال نه 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 شریعت کې دا نشته انا من شق الجیوب چې څوک ګریوانونه شلی وضرب الاخدود او مخونه او سینې وی مخ له سپېړه ورکوي خد ننګي ته وي مخ ته وي ضرب الاخدود مخونه وي ودعا بدعوى الجاهلیه او د جاهلیت چغې وی لیس منا حضور پاک وي دا زما په نقش قدم نه دی روان دا زما طریقې والا نه دی دا د جاهلیت په رسوماتو باندې روان دی بس وي هغه امانت خدای غشتی دی اوهو یخ دی دا دې را سره څو کړل زما بچې مړ پروت و په کوټه کې په کټ کې او ما خوبونه کول او موږ خپلې خوشحالۍ کولې او ما ډوډۍ خوړې وی بس نورې خبره پرېږده خو وارو الصبیه ورسې ځان سره ملګري راوله چې دا ماشوم پټ کې لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله قصه یې ورته وکړه الله حضور پاک څه کوي دعا وله کوي الله دا ښځه خاوند چې بېګا یو بل سره یو ځای شوي دي په دغه صدمه کې خدای ته وله داسې بچې ورکړي چې هغه ډېر مبارک بچې او مثال او نمونه وګرځېدل مثال او نمونه وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون بدا اصل قاعده شوه انا لله موږ د خدای یو خدای ته واپس کیږو خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د حضرت زینب یو ماشوم بچې وفات کېده نو نبی علیہ السلام له استاد راولېږه په پلار د بنده یو پټې زړه جوړ شي که نه ورشئ بابا ته مې اواز کړې چې زما بچی دی او هغه وفات کېږي ځن کدنې استاد راغی حضور پاک ته الوی وی زینب ستا لور را لېږلی مو یو ماشوم بچی دی او هغه وفات کېږي ځن کدنې دی ته ورته راشه نو حضور پاک خو د زړه نه ډېر نرم وی زما لور ته ووایه چې صبر وکړي دلته د صبر دا درېیمه معنا شو صبر وکړي او احتساب کی احتساب سو د الله نه په دې لوی غم ثواب غواړي
الله لوی غم دې راکه او ماله پې اجر راکې حسبان ثواب پې ماله راکې او چې خود الله در کړي دي هم د خدای دی چې یې واغېشتل دا هم د خدای دی استازې لاړ د نبي علیه السلام لور مبارک ته دا ټوله خبره وکړله هغه څه وایي هغه خو درمنه وه وی بابا ته مې ووایه چې ستا دې په خدای قسمې کې راشه نبي علیه السلام ته چې اطلاع ورسېده فورا پاڅېد او صحابه ورسره دي ماشوم یې ورته راوچت کړ او غېږ کې ونیوه نبي علیه السلام او د ماشوم نه ساه لاړه نو فورا حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې دیله نه ورته دیله چې ما نه به سترګو نه اوښکې دي نو زما به پوټې اوښکه لاړه شي او بیا به صحابه و دوی به زیاتې چغې به ووهي سترګو نه اوښکې لاړې نو حضرت سعد رضی الله عنه ورته وایي انت یا رسول الله تم جاړې تم جاړې د الله تا خو د جړا نه مړو پسې منع کړې ده نه 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 وي د دې سترګو د جړا نه مې منع نه ده کړې زړه کې غم راشي نو په سترګو اوښکې راشي ما چې منع کړې ده ما د هغه لاسونو د خولې د جړا نه منع کړې ده خولې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څلور بچي وفات شو چې دا کم کشر بچي وفات کېده ابراهیم علیه السلام دا کشر بچی ابراهیم دی د تقریبا 14 میاشتو لږ اختلاف بعض علما کوي خو 14 میاشتو نو نبی علیه السلام چې یو دایي له ورکړی پخوا به عربو کې دقه رواج و چې ماشومان به بل له ورکول چې هغې پوره حفاظت وکړي پیسې به یې ورکولې اطلاع راله یو صحابي وایي یو ځل نبي علیه السلام یو ځای چې ځو او ابراهیم معلومات وکړو موږ ورسره لاړو نو بچی خو ډېر خوږ وي که نه وی ځان ته یې راوچت که او د سپېمو ته به یې نیوه بویاو به او ښکلاو به بویاو به او ښکلاو به ماشومان بچي بنده ښکلولی شي یو صحابي د ماشومانو بچو متعلق خبره کوله چې ماشوم ښکلول نو هغه صحابي وایي خو د بانډې هغې وی قسم دې 10 بچي مې دي که یو مې ښکل کړي ما قبلت واحدا منهم دی 10 بچي مې دي یو مې نه دي ښکل کړی حضور پاک څه فرمایي وایي چې ستا د اړه نه خدای رحم اوچت که نو زه یې دله پکې واپس اچولی شم څه مطلب د رحم دا یو دغه غوندې ورکوله زوره نه ورکړه چې دا ماشوم ښکلول خو هله کېږي چې زړه کې ماشوم سره مینه پیدا شي رحم راشي په ماشوم نو بندې ښکل کړي نو د ماشومانو ښکلول دا په شریعت کې جایز دي بویول په شریعت کې جایز دي د دې حدیث ته معلومه شوه نو بویو ښکلاو به یو وخت کې اطلاع شو چې راشي هغه ماشوم بیمار دی الله چې حضور پاک ورغی د څلورم زوی دی څوک یې 3 زامن او څوک 4 زامن بهر کې د څلورم زوی دی او په ماشوموالي کې وفات کېږي اسانه خبره نه ده دا خدای راولي په صحابو باندې په پیغمبرانو چې امت دپاره یو عبرت شي او تسلي شي هغه ماشوم نبي علیه السلام راوچت که ځان ته او سترګو نه یې بیا اوښکې وبهېدل او سید حضور پاک په مخ کې لاړه او څه وایي دومره پوټینې ټکې وایي وإنا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم ستا په جداوالي خفه یو لا نقولو الا ما هغه نورې خبرې نه کوو هغه کو یرضا ربنا چې خدای پې خوشحاله شي نورې خبرې نه کوو خدای نه خفه کوو انا لله و انا الیه راجعون یو ښځه وه یارونو چې غم خدای راولي رښتیا ووایه د چا پلار یې لرکولی شي نه لرکوونکي به څوک وي الله څوک به لرکوونکي وي الله راوستونکي الله لرکوونکي الله قسم دې که په ګولو په کلاشنکوپ غم لرکې قسم دې که په بچو یې لرکې او قسم دې که په مال او دولت او په پیسو یې لرکې راوستونکي الله دې لرې کوونکي خدای دې خدای ته به فریاد کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې نبی علیہ السلام ته به چتم غم او تکلیف راغی خدای ته به ودرېد مانځه ته به ودرېد بس مونځ ته ودرېږه مونځ بهترین شی دی مونځ سره د سړي غم ختمېږي مونځ سره سړي فکر ختمېږي سوچ ختم شو ولې مونځ د خدای سره معراج دی معراج المؤمن مونږ د خدای سره مناجات رازداري د پټې پټې خبرې دي نو خدای سره معراج شروع کو پټې پټې خبرې شروع کا غم به خدای ختم یو سړي د بیت الله طواف کو یو ښځه وه هغې هم طواف کو نو دې زمانه کې خو رش ډېر دی هغه زمانه کې خو دومره رش نو دې سړي ته دا ښځه ډېره زیاته مطمئنه ښکارېده چې دا خو ډېره عجیبه ښځه ده او بلکل په ډېرو څه غم او درد او تکلیف جوړ نه دی تېر شوی ځکه ډېره په اطمینان لګیا ده او طوافونه کوي نظر پې ولګېد په دې ښځه دې سړي د دې ښځې نه تپوس وکړه خورې خفه کېږم یو تپوس ته نه کوم لکه چې په ژوند کې دې چاته غم نه لیدلی ډېر په اطمینان طواف کې ډېر د انداز نه معلومېږي لکه چې ډېره ښه مطمئنه او ډېره پرسکون او خوشحاله
ای سړیه وایي که زما د غم نه خبر شو ژوند به تېر نه کې ته خو ډېره مطمئنې وایي حکم څه په تا چې ته غم زما ذهن کې به نه تېر شوی وایي ښه زما د غم یو داستان وره لوی اختروز و او خاوند مې قرباني وکړه ګډه یې لال کړ چې قرباني یې څنګه وکړه زما بچي و واړه ماشومان بچي هغه خاوند مې غوښه راوړه هغه ما پاکه کړه په کټوۍ کې مې واچوله اور مې ورپسې بل کړ هغه دوه بچي دي ماشومان یو بل ته وایي راځه که نه چې پلار مې څنګه قرباني وکړه چې مونږ هم داسې وکړو چاړه یې راواغېسته یو زوی مې خو نه پوهېږي بل ورته سملاسته چې څنګه سملاسته د چاړه په مری راښکله چې کړې یې ورکړه مری وله پرې کړه غیږ کې زما بل بچی دی غیږ کې چې مې وکتل نو ماشوم مې په وینو کې تلقېږي وینې ترې روانې دي بیګي اوهو دا څه وشو هغه بچی مې په ځګ په ځمکه کېښوده هغه ماشوم نه خو ساه لاړه مری مکمل پرې شوې ده تېره چاړه ده هغه بل چې کم چاړه وه سره ده ویارېد منډه وایي هغه پسې مې منډه کړې چې بچي ودرېږه چې یو خو اسې مړ شو اسې نه درز وخوري چاړه دکې لاړه نه شي خاوند مې دی او یو بل زوی مې دی دواړه ورپسې دي چې ای بچې ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو ودرېږه څه درته نه وایو خو ماشوم خو د غري د علاقه د غر ته وختل او چاړه ورسره ده منډې وایي چې اوس هغوی یارېږي چې دا رونرغړېږي دا چاړه پکې لاړه نه شي یو دوی ماشوم بچی ورپسې بل هم روان دی او هغه هم روان دی تاسو مقصې وشوه چې د غر نه راورغړېده چاړه په خېټه کې ځي او د غر نه رارغړي چې مې خاون وله ورغې غال ته مړ چې غېږ کې راواغېش مړ دی شر مخ راغی هغه بل په خوله کې ونیو هغه یوړو دی خو لاړل رامنډم کې کور ته چې رالو هغه ماشوم چې د غېږې نه مې کوز کړی هغه اور له ور روان و پې کټوی را پرېوته هغه غال ته ستی شو یو ټیم سره څلور بچي لاړ یو شر مخ وخوړه یو غر نه ورغړېد بل باندې کټوی اور را واوړېده بل په حلال شو وی څلور بچي لاړل ختم وایه اوس او خاون باندې مې اټیک وشو را پرېوت دغسې مړ شو غریب څلور بچي په یو وخت باندې اس ختم کور لاړ ختم اوس وایه که نه ته ماته وې نو ته خو ډېر پر سکون یې وی راکړي چې الله واغېشتل چا الله خیر و خلاص څوک هم څه بل علاج شته ماله دې پې خدای اجر و صبر راکړي زمانونو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کې مراتې شي مال د چا نه لاړ یو بزرګ د مالک ابن دینر غالبا رحمه الله چا ورته وی یو نوکر وله راغی وی غل راغی نیم مال یې د نه غونډې یوړو وی الحمدلله بیا وی الحمدلله بیا وی الحمدلله نو چا ورته وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزي دی وکړه سنت خو دې ته وایي چې د چانه غم راشي تکلیف راشي دی به انا لله وایي انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله خو د خوشحالۍ په موقع ویلې کېږي یو نعمت خدای درکړي الحمدلله ویو دا خبره ټیک ده خو ما الحمدلله په دې ونه وي چې د ما نه مال لاړ ما دې ګوره بزرګان او نیکان خو داسې وي ما دې خپل زړه ته وکتل زړه ته مې وکتل چې زما زړه مطمئن دی که نه دی نو زړه مې دې وخت کې مطمئن و زړه مې راته وی چې مه خفه کېږه نیم مال تللی دي نیم شته که ټول تللی وی نو بیا به مې څه کول سوال به مې کو که چا نه به مې غوښتنه کوله نو نیم تللی دي نیم شته په دې مې ګزاره کېږي نو زړه مې پې مطمئن و نو دا زړه په هغې اطمینان د زړه په خوشحالۍ مې وی الحمدلله وی بیا مې زړه ته وکتل نو زړه مې ما ته وی چې مه خفه کېږه مال تللی دي ایمان نه دی تللی ایمان شته مال لاړ مالونه خو بیا پیدا کېږي المال غاد و رایح هدایه کې راځي دا خو سبا ځي او ماښام راځي او ماښام ځي او سبا راځي مال لاړ ایمان شته نو دوباره مې وی الحمدلله وګوره درېیمې خبرې ته وګوره بیا چې بیا مې ته وکتل نو زړه مې راته څه وایي شکر وباسه چې تا د چا غلا نه ده کړې ستا وشوه کله دې غل په دې ته وې او پردې کنډر دې کو بیا به دې څه کول نو دا درې څیزونو باندې مې زړه مطمئن او خوشحاله نو ما ځکه وی چې الحمدلله الله تعالی صبر والا سره مدد کوي مدد دا دی که نه زړه به دې مطمئن کي مدد دا چې کوم شی درنه لاړ نو درله به یې درکړي صبر کوه نن خو چې بل مسلمان چا سره زیاتي وکړي دی وي یوه راکړه زه به لس ورکوم هغه دوه څپېړې راکړي زه به لس څپېړې ورکوم نه دا خو صبر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مکې د مشرکانو نه مایوس شو نو طایف ته لاړ درې سرداران دي د طایف درې اوږده قصه ده ما بل ځای کړې ده یو سردار ته د دین دعوت ورکړه د ایمان
تبلیغ دی، دعوت الله دی. یو لی ورکه هغه څه ټوکې ټقالې وکړې په نبي علیه السلام پسې. بل سردار لی دعوت ورکه هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. دریم سردار و هغه لی دعوت ورکه هغه هم ټوکې ټقالې وکړې. ملنډه یې ورپسې وکړه، ټوکې یې ورپورې وکړې. او یوازې ټوکې ټقالې نه، اعلان یې وکړه د طایف ماشومانو غلامانو ته، وی ورپسې چې په کاڼو یې ولی او چې کوم ځای نه راغلي چې هغه ځای پورې وزغلوی. دا استهزاء عیاذا بالله. ظاهر کې خو لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان اقدس او د حضور پاک له الله چې څه ورکړي دي ماشاءالله. هغه صاحبه هغوی لګیا دي او په کاڼو باندې ولي. دې حد ته د دواړو جهانو مبارک سردار ورسېده چې د مخ وجود نه وینې روانې دي، وینې روانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي، وی د قوم د طرف نه تا ته کم سخت تکلیف رسېدلی دی؟ وی عایشې د طایف د سفر تکلیف. وی قسم دی که ما ته دا پته وه چې روان د کم ځای نه یم اوس ځم کم خوا، دومره تکلیف دی. او دغه وخت کې ملک الجبال راځي، د غرونو فرشته. د اول فرشتې الله ته درخواست کوي، الله مدد نه کوي ته لګوندې، دومره تکلیف تیریږي او حضور پاک خو د مخلوق پې رحم و، د مخلوق مینه ده ورسره، د فرشتو مینه ده ورسره، الله مدد نه کوي. نو ما ته دې ووایي چې وکم مدد که نه؟ الله مونږ له اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو. بلکل ورشه وکړئ مدد، خو تپوس یې لاول وکړئ. که هغه دنه مدد غواړي نو ګوره د الله هر شي کې حکمت وي. که هغه مدد غواړي نو وکړئ ورسره مدد. نو راغی نبی علیہ السلام لمده جبریل علیہ السلام ورسره دی، وی ملک الجبال راغلی دی، د غرونو مقرره فرشته، او تا نه اجازت غواړي د الله په حکم، که ته ورته اجازت کوې. وی څه غواړي؟ وی دی وایي چې ما له دې اجازت راکړي، د طایف دا غرونه به اوچت کم او د طایف د خلکو به د سرونو به کېدم. رښتیا ووایه چې څوک چاله یو څپېړه مور کړنی خدای خبر، او یې ارمان دی نو په ګوتو به را نه شي، نو فوراً خیرې شروع کړي او خدای داسې که داسې که داسې که. ولې هلکې جوش راځي که نه، انتقام راځي پړه کې. لیکن حضور پاک څه وایي؟ وی نه 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 ګوره دغه وخت کې وایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون، خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي، دا نه پوهېږي، زه خو پوهېږم که نه. او بیا څه وایي؟ وی الله به د دې د نسل نه هغه خلک پیدا کړي چې هغوی خو به خدای ومني که نه، الله به یې ومني، ایمان به راوړي که نه. دا سبا او خیرم کولی شي، دلته خیره ونه کړه نبی علیہ السلام، لیکن که سړی تنګ شي نو د خیري اجازت هم پکې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې چې مونځ کو، ابو جهل دی، عتبه دی، شیبه دی، ولید دی، دا کافران ناست دي. او یاره څوک به لاړ شي چې د قصاب خانې نه یو لرې راوړي، یا صلاح پیروان راوړي د اوښان. عقبه ابن ابي معیط سپېره بدبخته پاڅېد او یو ډک لري، او یا دا پیروان چې ورته وایي دا د اوښې دی راوړه د وینو ډک. وی څه پې وکړم؟ وی نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې په سجده پرېوځي نو په دې شی وله کښېږده. څومره تکلیفات تېر کړي دي، ها په شی ورته هغه کېښوده. عبدالله ابن مسعود وایي ارمان نو ارمان، وی هر څه مې کتل خو څه مې کولی نه شو، ارمان که مې طاقت وی نو. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چا خبر کړه ماشومې ته خو څوک غږ نه کوي، په منډه راله هغه شی ته د ملا مبارکې نه وغورځوه. حضور پاک سر اوچت کړ، اللهم علیک بقریش، خدای دا قریش تباه کړي. اللهم علیک بابي جهل، اللهم علیک بعتبة، علیک بعتبة بن ربیعة وشیبة بن ربیعة، خدای عتبه راونیسي، خدای شیبه راونیسي، خدای ولید راونیسي. خیره وکړه، خیره ډېره موده پس تقریبا 10-12 کاله پس الله قبول هغه وخت شوه، خو میدان ته اثر یې 12 کاله پس ښکاره شو. بدر کې خدای ټول مردار کړل. یو صحابي وی چې مې وکتل چې دا کم خلک دغه وخت کې علیه السلام پسې خنداګانې کړې وې او ملنډې او ټوکې ټقالې کړې وې، یو مې ولید چې بدر کې مردار پراته وو. خیره هم کولی شي، خو ښه دا نه ده چې خیره وکړي، ښه نه ده، کولی شي جواز شته، ښه دا ده چې مه کوه خیره، الله ته پرېږده، بدل خپل ته مه اخله، الله ته پرېږده چې الله ته بدل والي. ستا به څه څپېړې، د خدای له څپېړې نه مضبوطه څپېړه بله نشته، خو صبر کوي الله که نه. مظلوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د خیرو نه او د فریاد نه د خدای په درباس کې تیز شی بل نشته. او الله څه وایي؟ وی لانصرنک ولو بعد حین، وی مدد به دې کوم که لږ ساعت پسې، خیر دې پروا نشته خو مدد به دې کوم.
نو صبر کوه. خیره کولی شي جواز شته، مه کوه خیره. نو روایتو کې دا دي ښه دا ده نه چې وکې مه کوه خیره. نبی علیه السلام یو میاشت بیر معونه کې 80 کسان مسلمانان قاریان شهیدان شوي، یو میاشت یې خیرې ورته کړي دي، او بیا الله حکم راولېږه مه کوه. احد کې خیره وکړه، الله حکم راولېږه مه کوه خیره. صبر کوه. زیاتې د سره څوک وکړي او دله څوک مسلمان جوړه کوي، دا مه وایه زه به دله ځم. دا موږ ډېر خلکو کې دا شی راشي، جګړه جوړه شي، کنزل جوړ شي، څوک سپېغله جوړه شي، خیر دی، هېڅ خبره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 3 څیزونه دي په قسم خورم، قسم. په ترمذي شریف کې حدیث دی. یو دا چې سوال څوک کوي نو په سوال به مال نه زیاتې کېږي. زه قسم خورم حضور پاک فرمایي چې سوال سره مال به نه زیاتې کېږي. خلکو سوال دی لکه چې مال زیات کړم، نه به زیاتېږي. او درېیم څه شی دی؟ په صدقه به مال نه کمیږي. وی زه په قسم خورم حضور پاک فرمایي زما د قسم چې په صدقه مال نه کمیږي. یو به صدقات خدای زیاتوي. او درېیم څه شی دی چې زه په قسم خورم چې یو مسلمان هغه خپل ځان عاجزه کړي او بل مسلمان له ورغې چې لکه غلطي شوې ده ما معاف کړه، یاره غلطي ما نه شوې ده تا نه خو زه تا له رالم. نو بعضې سړی وي ښه دله به ورځم زما به عزت کم شي. نبی علیه السلام څه وایي؟ وی زما دې د خدای په ذات قسم خورم چې دې سړي له به خدای عزت زیاتی. عزت خدای الله په لاس کې دقه ځای جګړه دې ځای نه جوړه شي، ښه زه به دله ورځم، زه به درته وایم چې ما معاف کړه، زه به درته وایم چې دا ګناه مې نه ده کړې. اوهو ولې په حدیث عمل ولې نه کوې؟ مسلمان خو دې په حدیث عمل وکړي. ورشه والا خیر دی، زړه بیا درنه خفی که نه، تا ته ستا متعلق به هغه ته څه شی رسېدلي که نه، نو په دې به خفی که نه، نو ورشه ولې سجل کېږي؟ حضور پاک عزت ته خدای لاس کې دی، قسم خورم چې دله به خدای عزت ورکړي. نو زما وروڼو صبر دا بهترینه توښه ده. خو کوم وخت کې چې مصیبت راشي، یو صحابي د نبی علیه السلام په مخ کې سوال کوم، وی الله ماله صبر راکې، وی ماله صبر راکې. حضور پاک وی داسې مه وایه مصیبت ته غوښته، ځکه صبر خو هله کېږي چې مصیبت راشي. نو چې ته د اوس نه ورته سوال کوې مصیبت نه دی راغلی، او خدای ماله صبر راکې صبر راکې، دا مطلب چې مصیبت راولي چې زه پې صبر وکړم. نه داسې مه وایه چې مصیبت راشي بیا صبر کوه، بیا سوال وکړه خدای په دې مصیبت صبر راکې. او چې مصیبت نه راغلی نو د خدای نه څه غواړه؟ العافیه، سلو الله العافیه. خدایه ما د مصیبت نه وساته، عافیت بهترین شی دی. مصیبت نه مې وساته، ګناه نه مې وساته، عذاب نه مې وساته. داسې دعا کوه چې راشي بیا صبر کوه. نو 3 قسمه صبر شو. یو په نیکو په عباداتو استقامت، دویم د ګناه نه لټینګول دام صبر دی، او دریم قسم صبر دا د مصیبت او تکلیف په وخت کې. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی، حضور پاک د غنیمت مال ویشه د خپل حکمت مطابق. سړی ورته څه وایي؟ وی ما عدلته، انصاف دې ونه کوئ. چې په پیغمبر علیه السلام څوک د بې انصافۍ الزام ولګوي نو دا مسلمان نشي کېدی، ځکه منافقین هم دغه زمانه کې ډېر زیات او څه بد رد یې ووی. نو نبی علیه السلام له یو صحابي راغی، وی صاحب دې فلان کې خو ډېر بد رد ووی. نو حضور پاک مخ مبارک سور شو. بیا څه وایي؟ رحم الله موسی لقد اوذی من اکثر باکثر من هذا فصبر. الله دې په موسی علیه السلام رحم وکړي، د دې زمانه زیات تکلیف هغه ته رسېدلی او صبر یې کړی، زه به هم صبر وکړم. او هغه څه صبر و چې موسی علیه السلام پې وکړو، او څه تکلیف و. او هر قسمه خلک شته که نه، بني اسرائیل مجیبه خلک و، هغوی په موسی علیه السلام الزام ولګو چې د ده اندام مخصوصه کې نقصان دی او څومره خطرناک. او ولې؟ ځکه دوی به یو بل سره بربند لمبل، او موسی علیه السلام خو حیادار و بخاري شریف کې راځي، نو هغه به پټ د خلکو نه لمبل، بني اسرائیلو به یو ځای لمبل. یاره وایي دا دی چې موږ سره یو ځای نه لمبي او د خپل عورت رانه پټوي، نو د ده په عورت کې نقصان دی. ادرا درته نشم ویلی، لږه بده خبره ده. د عورت کې د اندامونو کې بیماری ده او نقصان دی. وګوره چې په خپل پیغمبر الزام او دونه خطرناک الزام، سپک الزام، الله د هغه براعت کو. اوس به څه کوې دې خلکو سره؟ او دا زه طالبانو ته وایم دا په حقیقت کې بعضې منافقینو ظالمانو، ځکه پیغمبر خدای د هر قسمه عیب نه پاک پیدا کوي. پیغمبر کې ظاهري عیب هم نه او باطني عیب هم نه. نو دا یو ګونه بل خبرې ته اشاره وه چې ده کې ظاهري عیب دی، دا څنګه پیغمبر کېدی شي؟ اندام کې فرق دی، موږ نه اندام ځکه پټوي، یو ځای را سره بربند نه لامبي چې دا ده کې عیب دی، او پیغمبر ظاهري عیب والا نشي کېدی. دا یو بله اشاره وه. الله څه چلو کو؟ یو ځل یې لمبل،
او ځان له دی څوک نو جامې راواغېستې په یو کاڼي کېښودې او دی لامبي خو چې څنګه یې ولمبل نو جامو ته کاڼي ته منډه کړې کاڼې رغلي منډه وي او جامې پې د پاسه پرتې دي اوهو موسی علیه السلام غوسه ناکه زر زر ورپسې راغی چې خدای دا کاڼو چې ته کلي ته لاړ نه چې زه به بربنډ دلته ناست یم صوبي یا حجر صوبي یا حجر صوبي ای کاڼیه جامې مې راکه طالبانو ته مې کاڼي ته یې ولې چغې والې نو کاڼي ده منډه شروع کړه که نه کاڼي د عقلمند سړي کار شروع که منډه وي نو ځکه ته جامې غواړي صوبي یا حجر نو کاڼي لاړ او د بني اسرائیلو په دا میانس کې ودرېده هغې چې وکتل موسی علیه السلام ته والله ما بموسی من بأس هلکه دا خو ټیک ټاک دی څه تکلیف ورته نشته هسې الزام لګو نو زه یې جامې واغوستې او کاڼي باندې شروع کړه او په غوزارونه یې پې شروع کړه ټسه 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 نبي علیه السلام فرمایي وی قسم دی په هغې کاڼي باندې د موسی علیه السلام د غوزار نښې اوس هم پرتې دي دا د هغه معجزه ده یعنې په کونټۍ باندې په کاڼي نښه نه راځي دا د موسی علیه السلام معجزه ده نو ګوره څومره لوی تکلیف پیغمبر ته ورسېد صبر یې وکړو تاسې نور هم د دې متعلق بعضې علما څه نور واقعات هم ذکر کوي نو دا پیغمبرانو ته د امت ته طرف نه تکلیفونه د منافقینو د طرف نه تکلیفونه د کافرو د طرف نه تکلیفونه په هغې صبر کړی دی د مسلمان طریقه هم دا ده نو درې قسمه صبر شروع یو دا چې په نیکۍ صبر کوه استقامت کوه ګناه درته پیښه شوه ځان کلک کړه د ګناه نه دا هم صبر شو او درېیم تکلیف مصیبت ته ورسېد په هغې کې صبر کوه خو د مخکې د بس صبر سوال نه کې مصیبت راغې د هغې نه پس به د صبر سوال کې رب العالمین دی موږ د هر قسم مصیبتونو آفتونو او فتنو نه په امن و امان کې وساتي او چاته څه مصیبتونه مشکلات په مال کې په بدن کې په اولاد کې راغلي وي الله ته وله په هغې صبر ورکړي او موږ د هر قسم د دنیا او د آخر د فتنو نه په امن و امان کې وساتي زموږ په دې محله کې دا دوه مړي شوي زموږ د حاجي حبیب احمد صاحب ورور والد صاحب وفات شوی دی حاجي صاحب دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي حاجي حبیب الله صاحب او ډېر نیک سړی یقینا او ډېر پاک سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او دلته کې زموږ د دې نور علي بچی وفات شوی دی په اکسیډنټ کې خدای وله شهادت ورکړي دعا وکړي چې هغه هم خدای صبر ورکړي او دلته زموږ د پیغمبر بچا دي خور هم وفات شوی و څو ورځې مخکې الله تعالی یې د هغې مغفرت نصیب کړي نو چې څومره مردگان وفات دي زموږ په دې کلي کې وي که بار دي زما یو دوست مردان کې حاجي محمد حسین صاحب د هغه والد صاحب وفات شوی دی چې څومره مردگان وفات دی الله ټولو مغفرت نصیب کړي او که څوک په قبر کې په تیاره کې پراتی خدای ته پې رڼا کې دی پې ګل ګلزار کې او که څوک په ګناهونو کې مبتلی الله ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي ګناه ورته معاف کړي زموږ دې محله کې د دې سریر خان دی والده صاحب بیماره ده دعا ورته وکړئ سریر خان دی زموږ ډېر خدمت کوي دې جومات کې زموږ دپاره ډېر خدمت کړی دی او زموږ د جمعې د دې مقتدیانو د دوی اجره کې ډېر خدمت کوي ټول اجرې خالي کړي دي ګاډو والا ته د موټرسایکل والا ته زموږ ډېر خدمت کوي والده صاحب ډېر ښه بني ادم دی دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي